السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې مونږ څنګه کولی شو چې خپل واتساپ ته د ګوتې لاک ولګوو. نو د واتساپ د ګوتې لاک زموږ د واتساپ لپاره ډېر ضروري دی. تاسو باید حتما خپل واتساپ ته د ګوتې لاک ولګوئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو لومړی زه تاسو ته ښایم چې زموږ واتساپ فنګر پرنټ یا د ګوتې لاک نه لري. دا تاسو ته ښکاري. نو په هغې باندې به تاسې د فنګر پرنټ یا د ګوتې لاک داسې لګوئ. تاسې به ملګرو پورته په دریو ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ او په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او په پرایویسي باندې به کلیک واخلئ او چور ښکته به تاسو ته راشئ او چور ښکته تاسو ته ښکاري فنګر پرنټ لاک، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دغه آپشن تاسو ته ښکاري دا به تاسو سره آف وي. دا ملګرو دا به تاسې آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړئ نو ښکته تاسو ته ښکاري چې له موږ څخه د ټلیفون د فنګر پرنټ لاک غواړي. تاسو به په فنګر پرنټ باندې ګوته کېږدئ او دا به له موږ سره داسې شي. دا ډول صفحه به له موږ سره راخلاصه شي. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې له موږ سره لومړی اپشن دی. نو دا به له موږ سره ټیک مارک وي او بیا چې تاسې هر ځلې له واتساپ څخه وځئ او واتساپ ته بیرته راځئ نو تاسو څخه به د ګوتې یا د فنګر پرنټ لاک غواړي. او که چیرې موږ دوهمه خانه ټیک مارک کړو او بیا له موږ له واتساپ څخه وځو، که چیرې موږ واتساپ ته د 1 منټ په جریان کې بیرته راننوځو نو موږ د واتساپ دوهم ځلې کوډ نه غواړي. او که چیرته له 1 منټ څخه وروسته موږ خپل واتساپ ته راشو نو له موږ څخه به کوډ غواړي او دا هم 10 ثانیې 10 منټه. کله چې یو ځلې تاسې واتساپ ته فنګر پرنټ یا ګوتې لاک ورکړئ نو بیا چې تاسې له واتساپ څخه وځئ او د 10 منټو په جریان کې تاسې بیرته واتساپ ته راننوځئ نو تاسو څخه به واتساپ فنګر پرنټ کوډ نه غواړي. او که چیرې له 10 منټو څخه وروسته تاسې واتساپ ته راشئ نو تاسو څخه به فنګر پرنټ لاک غواړي. نو دا تاسې همیشه په لومړي کې ساتئ. تاسو چې هر ځلې له واتساپ څخه وځئ او تاسې بیرته واتساپ ته راځئ نو تاسو به فنګر پرنټ لاک غواړي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.